دا ورو سوال کړی دی چې زه په یو سفر باندې وتی وم او د سفر په دوران کې په ما باندې غسل لازم شو. غسل چې به د لازم شو اوبه نه وې، تیمم مې وکړو. جنابت په حالات کې و تیمم وکړو. بیا زه کلي ته ورسېدم. چې کلي ته ورسېدم ما نه خبره هېره شوه. بیا د مانځه ټیم راغی، ما اودس وکړو، لمونځ مې وکړو. بیا څه وخت بعد ما ته رایاده شوه دا خبره چې یاره په هغه ورځ چې هغه ما دوه درې لمونځونه کړي وو نو هغه زه جنابت په حالات کې وم، تیمم ما کړه. بیا پسې ما اودس وکړو، اوبه میلاو شو خو داسې چل وکړو اودس سر دا مې وکړو. جواب د دې مسلې ګوره دا دی چې تیمم د دوه قسمه خلکو دپاره شریعت جایز کړی دی. کم کم دوه دي چې اوبه میلاو نه شي او اوبه یې خو استعمالولی نه شي، اوبه یې استعمالولی نه شي، یا د مرض د لاسه یا اوبه ډېرې زیاتې یخې دي د بدن له نقصان ورکوي او د ګرمولو څه بندوبست نشته، دې ټایم کې تیمم کولی شي. نو دې ورور چې را تیمم کړی دا ښه صحیح طریقه ده، خو دا تیمم صحیح دی د هغه وخته پورې چې څو پورې د سره عذر وي او چې کله د خپلې علاقې ته ورسېدو هلته عذر زایله شو، عذر ختم شو ځکه چې اوبه میلاو شو. نو چې اوبه میلاو شوې دله په کار و چې څه یې کړی وی غسل یې کړی وی، ده ونه کړو لمونځونه یې وکړو. دا کوم لمونځونه چې ده به دغه ورځ کړي دي دا ټول لمونځونه بې د طهارته شوي دي او دا خو حدیث کې ښه واضح راځي چې الله لمونځ نه قبلوي د هغه چا د چا چې اودس نه وي. او دا سوال ډېر کسان کوي، په دې باندې ځان پوه کړي. دا بعض مسلې داسې دي چې ماشومانانو ته هم یادېږي، دې تپوسونو ته ضرورت نشته، په دې مه خفه کېږئ. بعض تپوسونه دا خو پکار چې ماشومانانو ته یې موږ یادوو. یاره ما یو وخت کې لمونځ وکړو او بیا ما ته وروسته پته ولګي زما اودس نه و. تپوس مه کوه چې اودس دې نه و دا لمونځ نه دی شوی. که تا ته هر کله تا ته رایاد شو چې اودس دې نه و، طهارت دې نه و حاصل کړی او لمونځ دې وکړو، تا نه یېرو وروسته ته رایاد شو، دا لمونځ بیا کې. نو دې ورور چې دا کوم لمونځونه کړي دوه درې دا لمونځونه نه دي شوي. ولې؟ طهارت نه و، چې طهارت نه لمونځ نه کېږي، طهارت د لمانځه لپاره شرط او تیمم یې کړی. نو تیمم خو ختم شو. ولې ختم شو؟ عذر ختم شو. ها دې ګناهګار نه دی. ولې ګناهګار نه دی؟ ځکه چې دا کار یې قصدن نه دی کړی. او الله قرآن کې ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم به، په هغه څه کې په تاسو باندې ګناه نشته په څه کې تاسو خطا شئ، قصدن عمدن نه ده کړی. دا الله رحم دی چې په دغې باندې الله موږ نه رانیسي. خو دومره ده چې د ده دا لمونځونه دا نه دي شوي ځکه چې طهارت یې نه و. دې سره بله مسله ده چې دا به ته د فایدې دپاره ذکر کوم. کله داسې کېږي چې د سړي په کپړو کې ګندګي، دا مسله او دغه مسله کې فرق دی. یعنی اودس برابر دی، طهارت برابر دی، وروسته ته پته ولګي چې ته په کپړو باندې څه ګندګي لګېدلی دی، پلیتوالی دی، نو د ده دا لمونځ صحیح دی. دې کوي کې فرق دی ځکه چې هغې کې تا ته شریعت ته یو کار کولو ویلو تا نه دی کړی او طهارت نو هغه نه کېږي. دلته شریعت تا ته وایي چې د یو شي نه ځان لرې ساته، تا دې ځان نه دی ساتلی. دې کې هغوی کې فرق دی. او دلیل په دې دا دی چې کله رسول صلی الله علیه وسلم په پیزارو کې یو ورځ لمونځ کوو نو د منځه په دوران کې جبریل علیه السلام راغی ورته وویل ستا په دې یو پیزار کې ګندګي ده. نو په منځه په دوران کې هغه پیزار وویستو. نو د صحابه کرامو تابعداري ته ګوره هغه ټولو یو پیزار وویستو. بیا ورته رسول صلی الله علیه وسلم وویل پیزار هم سره وویستو؟ یا رسول الله تا وویستو؟ نو هغه ورته ما خو په دې لرې کړو چې ما ته جبریل وویل چې ستا په دې یو پیزار کې ګندګي ده. دلیل زموږ کوم ځای کې دی چې مونږ شوی دی؟ کوم مونځ چې شوی دی هغه بیا نه یې راګرځولی خو هغه شوی دی. ولې؟ ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه و خبر. نو دا دوه مسلې یادې کړئ. دا پته نشته چې په تاسو کې به څوک داسې چې دې ته ضرورت نه لري. زه خو یم چې مونږ خو دې ته هر وخت ضرورت لرو، یعنې په ورځ کې یو پیر نه، دا مسله مونږ ته هر ټایم راتلی شي او که مونږ ته رانه شي بل مسلمان ته راتلی شي. نو چې دا دوه تاسو ته یاد دي، کوم سړی چې لمونځ وکړي او د ده نه طهارت یېري دا لمونځ نه دی شوی، دا به دی بیا کوي. او کوم سړی چې لمونځ وکړي او د ده په کپړو باندې پلیتوالی لګېدلی او ده ته پته نه وي نو لمونځ یې شوی دی. او که ده ته د لمانځه په منځ کې پته ولګېده او د هغې نه ځان خلاصولی شي، کله داسې شي باندې پلیتوالی لګېده چې هغې نه ځان خلاصولی شي لکه
لکه دا پیزار چې رسول صلی الله علیه وسلم لري نو منځ په دوران کې دې ځان خلاص کړه که نشي خلاصولی نو بیا دا لمونځ د سره وکړه یعنې ځکه چې تا ته منځ دوران کې پته ولګېده او ته د هغه پلیتوالي نه ځان خلاصولی نشي ښه یو سړي ته پته ولګېده د منځ په دوران کې چې زما په کپړو پلیتوالی دی یا په بدن باندې پلیتوالی لګېدلی دی او ده دا لمونځ دقه شان وکړو نه کېږي دا لمونځ ولې ځکه چې دی قصدن عمدن دا کار کوي کوم ته چې موږ ویلي چې ستا مونځ شوی دی هغه خو معذوره ده هغه ته خو د منځه نه بعد پته ولګېده ده ته ښه پته و چې زما دا مسله ده او دی بیا هم په منځه کې ولاړ دی نو دی قصدن عمدن بلکې دی ګناهګار دی ځکه چې قصدن یو داسې کار کوي چې هغې نه شریعت منع کړی د عبادت نه یې ټوکه جوړه کړه پوه شوې په دې مسله نو دا دوه مسلې ډېرې اهمې دي دا سړي ته هر وخت را پېښېدی شي هر وخت را پېښې انسان دی کمزوری کله ته هېر شي چې یاره زما اودس وکړه نو کله دې کپړو باندې څه ګندګي لګېدلي هېرې شي نو چې دا تاسو ته یاد دي هغه تیمم کړی نو صحیح شو که نه د ده لمونځ د هغه وخته پورې په تیمم باندې کېدو چې څو پورې اوبه نه وي چې دی کلي ته ورسېدو کلي کې اوبه شتي که نشته نو تیمم ختم شو که نه د تیمم د ماتېدو یو وجه دا ده څنګه چې اودس ماتېږي داسې تیمم ماتېږي د تیمم د ماتېدو په وجو کې یو وجه څه ده د اوبو میلاوېدل یا د کوم عذر داسې چې اوبه نه استعمالوي هغه عذر ختمېده لکه یو سړی بیمار دی ډاکټر به اوبه بندې کړي دی ښه شو تیمم ختم شو صحیح شو ښه